السلام علیکم مفتي صاحب. زما د خپلې ښځې سره ډېر محبت دی او زه یې ډېر خیال ساتم او ملګري راته وایي چې د ښځې هره خبره مه منه که نه بیا به خفه بهي د ښځې خبره منلو کې څه حرج نشته دی ښه. دا کوم ملګري تا ته دا خبره کوي چې د ښځې خبره مه منه نو دو هسې یېرېدل دي او د دو نه مس انډرسټینډینګ شوی دی. خبره باندې پوهېږي چې نور دا ښه خبره ده چې یاره یو سړی د خپلې ښځې سره محبت کوي. دا خو جایز محبت دی، حلال محبت دی. که چېرته دې سړي دا محبت په یو بل ځای کې کولی، په ناروا ځای کې، په ناجایز ځای کې کولی، دا خو بیا انتهایي غلطه خبره وه. نو به هر حال ته خپل لینډ جاري ساته او دا ده چې د خلکو خبرې چې کومې دي نو هغې ته ډېر غوږ مه ږده او ښځه چې کومه ده خپله بیبي او خپله ښځه چې ستا په نکاح کې ده نو د هغې سره مینه محبت ساتل دا د ایمان حصه ده. خبره باندې پوهېږي ځکه څنګه چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې یاره د سړي ایمان چې کوم دی نو هغه په نکاح سره پوره کېږي. ټیک شولی ځي. نو دا کم نیم ایمان چې په نکاح سره پوره کېږي په دغه نیم کې بیا نیم د مینه محبت دی د ښځې سره. خبره باندې پوهېږي. به هر حال د ښځو سره خپلو ښځو سره محبت کوئ، پردو سره نه ګورئ ښه. او دا ده چې د دغې مونږ له الله جل شانه اجازت هم راکړله او بله دا ده چې شریعت مونږ ته د دغه خبرې ترغیب هم راکوي چې تاسو د خپلو حلالو بیبیانو سره د خپلو ښځو سره مینه محبت وکئ او دا بهتره خبره ده. بهر ستا چې دا کوم ملګري تا ته وایي چې یاره د ښځې هره خبره مه منه بیا به خفئ، نو دا هم کېدای شي هغوی څه د مصلحت او څه د حکمت د وجې نه وایي چې هغو ته داسې څه قسمه مسلې راپېښې شوي د هغې د وجې نه به وایي. خو ما ته داسې نه ښکاري چې یاره یو سړی به د خپلې ښځې سره محبت کوي او د هغې مطلب هره جایزه خبره به مني. نو په دې مطلب ګوره محبت چې کوم دی د سړي نه مطالبه کوي او مطالبه دا کوي چې ګوره محبوب په څه څیز باندې خوشحالېږي نو بس هغه کار به کوې نو چې په کوم کار باندې محبوب خوشحالېږي. ټیک شولی دي. خو صرف بیا شریعت مونږ لږ پابند کړي یو چې د محبوب هر هغه کار چې هغه جایز دی بس هغه ورسره منه، هغه خبره ورسره منه چې هره خبره چې هغه جایزه ده. نور په ناروا او ناجایزو کارونو کې د هغې سره ملګرتیا مه کوه او دا چې که د ناروا او ناجایز کار مطالبه کوي نو د هغې باره کې ترغیب ورکوه چې بهی دا خو غلطه خبره ده، په شریعت کې دې اجازت نشته دی. او نور په جایز دایره کې دننه دننه د ښځې سره محبت کول زه یم چې بهتره خبره ده. ټیک شولی دی که نه. بعضې خلک ویله که دا سړی پلانکې سړی د ښځې خبرې مني او دا د ښځې غلام دی او ښکته دی او بره دی. دا معاشره کې چونکې دا ښځه ډېره غلطه دغه شوې ده. د دې تعارف چې کوم شی دی په معاشره کې هغه ډېر غلط شوی دی چې یاره مطلب د ښځې خبره به نه منې که نه نو ګوره بیا به که ودې منله هره خبره نو بیا به دا ښځه په تا باندې مسته شي او دا به وکړي او هغه به غلطې خبرې زموږ پښتانه اکثر بېوقوفه وي. مخکې خو دا خبرې لا مشهورې وي چې هلکه د واده په شپه باندې ورشي نو دا به وکړي او هغه به وکړي، ښځه به ویاروي او پویه به یې کړي. نو دا زموږ قسمه قسم عادتونه دي د پښتنو او زموږ د پښتو اکثر داسې رواجونه او عادتونه دي چې د هغې د دین اسلام سره د شریعت سره د سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی. نو به هر حال د ښځې سره محبت کول دا بهتره خبره ده، ښه خبره ده. او په دې کې د چا خبرې اترې مه منه چې یاره څوک وایي چې مه کوه ورسره او یا څوک وایي چې خبره یې مه منه. خبره منل د ښځې خبره چې ونه منې نو د پردو ګوره په ځوانۍ کې مونږ قسمه قسم غلطیانې شوي د پردو ناروا ناجایز چې کوم زموږ تعلقات دي د هغې خبرې مونږ منو، د هغو هره یوه خبره په سر سترګو وي او چې کله جایزه ښځه راته میلاو شوه حلاله او هغه زموږ په نکاح کې راغله بیا د هغې خبره نه مني دا خو انتهایي یو قسم نمک حرامي غونته ده د دین اسلام سره او د شریعت سره چې تا ته یې دونه اختیار درکړو دونه اجازت یې درکړو چې ته د یوې ښځې سره نکاح وکړه د یوې سره نه بلکې د څلورو سره کولی شي او د هغو نه خپل ضروریات او خپل خواهشات پوره کوه په جایزه طریقه باندې. نو د هغې خیال ساتل پکار دي. نور په دې دا ډېر اوږد ټاپک دی او ډېرې اوږدې اوږدې خبرې پکې دي خو به هر حال دونه ټایم نشته چې دونه خبرې پکې کوو.